اوس به له ښاغلي هېواد شهزاد څخه هیله وکړو چې راسي او خپل شعر موږ ته واوروي. ډېره مننه. کاروان صاحب وایي ژوند مې د سپین ستوري په څېر خوښېږي او له سپوږمۍ مې لاس چاپېر خوښېږي. شاعر سړی یم رښتیا به وایم دا ښکلې نه دي دا مې ډېر خوښېږي. شعر لیکل ډېر ګران کار دی او زموږ بیا د کاروان صاحب او جهان صاحب غوندې د شعر چینه تانده نه ده. دا یو څه پخوا لیکلي دا به تاسو ته بیا ووایم. وایي چې قاتل ته ښیي لار زموږ د کلي ورپسې د شي ازار زموږ د کلي د خپل کور پته پخپله ورته وایي دا ساده ساده هوښیار زموږ د کلي دا په سپینه جامه سپین خلک چې ګورې په همدوی کې دي غدار زموږ د کلي پرون پورې کلي سرې لمبې کولې پرون پورې کلي سرې لمبې کولې نن دی بیا لکه چې وار زموږ د کلي او جنکیو مو ګودر له وینې راوړې چا ویشتلی دی چنار زموږ د کلي که ټوپک ورڅخه مات نه کړو هېواده دا وګړي به وي خوار زموږ د کلي